بسم الله الرحمن الرحیم. دلته زموږ ستر لامل یعنی زموږ په عموم کې چې کوم مشکل ده د برق مننه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ واستئ. دوستان، نن به تاسو سره د برېښنا د موضوع باندې خبرې وکړو، ځکه چې په کابل ښار او په نږدې ولایتونو کې د برېښنا د یوې جمعې څخه راهیسې کټ ده. نو په همدې مورد مې وغوښته چې دغه د برېښنا په حواله ډېر پوسټونه او دغه شوي، نو د برېښنا د رئیس مولوي حکمت الله کوم پیغام چې وړاندې کړی دغه تاسو سره شریک کړم او تاسو یې واورئ. نو راځئ چې دا پیغام واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته زموږ ستر لامل یعنی زموږ په عموم کې چې کوم مشکل ده د برق د نشتون، هغه تاسو ته معلوم ده د ازبکستان هیواد د تخنیکي ستونزه ده چې دا له ډیره وخته تاسو هم پرې خبر یې، او دا موضوع داسې نه ده چې دا صرف فی الحال د افغانستان سره دا موضوع تړلې ده. دا موضوع د شاوخوا هیوادونه هم تاسو د هوا له لحاظه د اقلیمي بدلون په اساس باندې مشکلات سره مخ دي چې ډیر یخ ده په هغه هیوادو کې، او هلته چې دی کوم د ګازو سانان موجود دي څاوې دي، د هغو ګاز د کمښت یو لامل یې دغه موږ ته ښول سوی ده. دغه اساسي مشکل ده چې زموږ له هغه طرفه برېښنا کمه ده او دلته اوس فی الحال موږ له دې مشکل سره مخ یو. په عموم کې دا مشکل لکه څه رقم چې د ولس مشکل ده، دغه رقم د صنعتي پارکوم بالکل مشکل. دوستانو، پیغام هم واورېده د مولوي حکمت الله. نو خدای دې وکړي چې دغه برېښنا بیرته تاجکستان د حکومت د خوا نه افغانستان ته ورکړل شي او بیرته د کابل ښار او نږدې ولایتونو ته برېښنا وصل شي. زیاتره شرکتونه، فابریکې، ډېر دغسې شیونه دي چې په برېښنا باندې ګرځي، او برېښنا چې نه وي نو هر څه په ټپه ولاړ وي. الله تعالی دې وکړي چې برېښنا ستونزه زر تر زره حل شي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو هم خوښه شوې وي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نور دوستانو سره هم دا ویډیو شیر کړئ، تر څو هغوی هم ترې خبر شي. ښه وخت، ښې چارې.